ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. اوباما وايي امریکا کې سیاسي او ټولنیز اختلافونه خورا ډېر شوي دي. امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما وايي دغه هیواد کې له 4 کلونو راهیسې چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو درزونه ډېر شوي دي. باراک اوباما له BBC سره مرکه کې وویل چې سږنیو ټاکنو کې د جو بایډن بریالیتوب د دې درزونو د له منځه وړلو لپاره لومړنی ګام دی. خو زیاتوي چې د یوه دوره کې حکومت کې دا ستونزه نه حل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حاجي فاطمه وایي ممکن 2 میاشتې وروسته نړیوال سره مرستې بندې کړي. فاطمه وایي ویره شته چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام په برخه کې خپله ناتواني څرګنده کړي او له همدې کبله نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته لس شرطونه سپارلي چې افغانستان حکومت یې اوس په ارزونه بوخت دی. د امریکا دفاع وزارت سرپرست صلاحکار ویلي که امریکا ځواکونه له افغانستان څخه ووځي افغان حکومت به سقوط وکړي. د فرانسې فیګارو ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د تازه ټاکل شوي سرپرست صلاحکار د ډیګلاس مکګریګور له قول لیکلي چې افغان حکومت د بهرنیانو له حضور پرته دوام نشي کولی او بایډن غواړي د کرونا ویروس مخه ونیسي مګر د بندیزونو څخه په پاکه توګه.